السلام علیکم ورحمت الله. په ساروي کې چې کوم قسم عیبونه وي نو په هغه ساروي باندې قرباني نه کیږي. راځي دا عیبونه ګورو چې په کوم قسم ساروي کې چې دا عیبونه وي په هغه قرباني نه کیږي. راځي سوال کړی دی وی د ساروي کوم عیبونه دي چې هغه پکې نو په د قرباني صحیح نه ده. یاد ساتي څلور عیبونه دي. حدیث کې څلور عیبونه راغلي دي. صحیح حدیث دی په سننو کې شتي اربع لا تجوز فی الاضاحی. څلور قسمه عیبونه دي یا څلور قسمه ساروي دي چې دا قرباني کې نه دي صحیح. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چې سترګه کې ښکاره عیب وي، چې سترګه کې ښکاره عیب وي، یعنې بیا بلکل چقېدلي یا راوتي یا تکه سپینه شوي چې ښکاره عیب او کړندی. ولې کوم عیبونه چې ذکر کېږي چې کوم ذکر شو نو ته په خپله پوه شې چې له دې نه زیات یا خو پکې دننه راغی. دویم چې کوم عیب دی ښکاره مرض، ښکاره مرض او پټ مرض دی څوک ته خبر نه وي. ښکاره مرض چې د هغې د لاسه پته لګي چې یاره دا څاروی نه واښه صحیح وخوري، نه اوبه صحیح څکي او داسې نور بعض آثار، نو به د قرباني نه کېږي. ها او دغه شان درېیم عیب دی ښکاره چې دا څاروی ښکاره ګوډي ګوډ، کله دی روانې دي نورو څارویو سره پته پکې لګي شاته ترې پاتې کېږي او که خپې بلکل نه وي هغه د دې نه زیات عیب دی. یعنې اوس څوک دې دا نه وي چې یاره حدیث کې خو ګوډ راغلی دی، حدیث کې خو دا نیسي چې خپې پورې نه وي. موږ چې کوم څاروی راوړی دی هغه کې صرف دغه عیب دی چې خپې نشته او د ذکر خو حدیث کې نه دی راغلی. نو چې تا ته شریعت دا وایي چې په ګوډې مه کوه نو چې خپې نشته په هغه څنګه. څلورم عیب هغه کمزورې څاروی چې د هډوکو د منځ دا مغز هم ختم شوی، یعنې بلکل کمزور او د هډوکي او ښکاري او پوښتۍ راوتي هېڅ پکې نه وي، نو په د کیسه ته دا څلور عیبونه شو. د دې نه علاوه اوس ګوره غوږ کې عیب وي پرې شوی سوری شوی، لکۍ کې عیب وي، نو غوره دا ده چې په دغه څاروو دې قرباني ونه شي. یاده کوي غوره دا ده او که چا پرې وکړه نو قرباني صحیح ده، ځکه چې حدیث کې دا څلور عیبه راغلي د دې، یعنې په دې نه کېږي چې دا عیبه پکې چې غوږ یې پرې یا یې لکۍ پرې یا دې نه بل عیب پکې، نو غوره دا ده چې قرباني پرې ونه شي. ولې ځکه چې د الله دپاره یو څاروی ورکوي چې ښه پوره څاروی ورکړي. خو که چا داسې څاروي باندې قرباني وکړه چې د هغه لکۍ پرې شوې ده ښکر یې مات دی هغه هم کېږي. دې سره ګوره ډېرې مسلې حل شو. ما راته داسې قانون ذکر کړو عام دغه څلور اهم دي. دا څلور به څوک بیان کړي؟ ته نه اړون باندې دی ویلي چې سترګه کې ښکاره عیب وي او چې ښکاره ګوډ وي، کمزوری ښکاره بیماري او دا ښکاره ټکي چې څرنګه وایو که چېرته پټ څه عیبونه وي چې هغه نه ښکاري نو په هغې الله موږ نه رانیسي. بعض عیبونه دي چې پټ هغه موږ ته صفا نه ښکاري، وروسته بیا پته ولګېده چې یاره غوښه کله څاروی حلال کړو دغه کې یاره دې کې خو دا مسله مو پټه، هغې کې څه حرج نشته. په دې به اکتفا وکړو او الله سبحانه وتعالی دې څوک چې د قربانیانو اراده چا لرلې ده الله دې هغوی له طاقت ورکړي، او د چا چې اراده نشتي دا چې طاقت یې نشتي نو الله د هغوی له طاقت هم ورکړي، او الله دې د قربانیانې د مسلمانانې چې کېده د الله ټولې قبولې کړي او الله دې خالص د خپل ځان دپاره وګرځوي. ښه دا قیمتي بیان دا قیمتي بیانات دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره زموږ دا ویډیو ځان سره لازمي لایک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.